possible یعنی ممکن. اوس د possible سره مونږ په اوله کې m ولګو im نو د هغې نه به جوړ شي impossible ناممکن. یو adjective دی happy. اوس د happy مطلب دی خوشحاله. صحیح ده. اوس که فرض که مونږ د دې سره prefix ولګو ان او prefix خو په اوله کې راځي که نه نو د هغې نه به جوړ شي unhappy. unhappy بیا ویلی کېږي چې څوک خوشحاله نه وي. power طاقت power. اوس که د دې سره مونږ full ولګو په آخره کې یعنی suffix ولګو نو د هغې نه به جوړ شي powerful. powerful بیا ویلی کېږي طاقتور ته نو معنی بدله شوله د power نه powerful جوړ شو. handsome نه دی دا دی handsome. डी پکې سایلنٹ دی. صحیح ده handsome. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د پارټس آف سپیچ لیسنز شروع کړی دي. د دې نه مخکې مونږه د پارټ نمبر 13 پورې آلریډي کړی دي. که چا تر اوسه پورې هغه نه یې کتلی نو مهرباني وکئ اول هغه وګورئ ځکه چې په تیر شوي لیسن کې مونږه adjectives شروع کړي دي. د adjectives د هغې ډیفینیشن او د هغې څه نه څه ایکسپلینیشن مونږه پارټ نمبر 13 کې په تیر شوي لیسن کې آلریډي کړی دی. صحیح ده. نو نن زمونږ دی پارټ نمبر 14 او په دې کې به مونږ کوو د adjectives, prefixes and suffixes. د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږه د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ښه راځو خپل لیسن له prefixes and suffixes. اول به زه تاسو په دې دواړو باندې په یو ځای باندې پوهه کوم چې prefixes definition څه دی او د suffixes definition څه دی. explanation به بیا زه جدا جدا د دواړو کوم. صحیح ده. ښه اول دی prefixes. اوس د prefixes definition په انګلیش کې مونږ داسې کولی شو چې if we add few letters to the beginning of the word to change the meaning of that word. د دې خبرې مطلب دا دی چې prefixes هغه ټکو ته ویلی کېږي کم چې مونږه د یو ټکي په اوله کې اضافي کم ټکي مونږ ولیکو چې مونږ د هغې معنی بدله کړو. صحیح ده. نو هغه ټکو ته ویلی کېږي prefixes. او بیا suffixes definition به داسې کېږي if we add few letters to the end of a word to change the meaning. که فرض که مونږه د یو ټکي په آخره کې یو څو ټکي یو څو لیټرز مونږ ولګو اضافي چې مونږ د هغې معنی بدله کړو نو هغه ټکو ته بیا ویلی کېږي suffixes. نو prefixes هغه چې کم د یو ټکي سره مونږ په اوله کې اضافي ټکي ولګو اضافي لیټرز ولګو او suffixes هغه چې کله مونږ د یو ټکي په آخره کې یو څو ټکي یو څو لیټرز اضافي ولګو. اوس دا خو دی ډیفینیشن. یو اگزامپل زه در کوم صرف چې تاسو په دې موقع باندې کم از کم پوه شئ چې مونږ د څه په باره کې خبره کوو. صحیح ده. مثال په طور یو ټکی دی disrespectful. دا تاسو ته ما لیکلی disrespectful. اوس دې ټکي ته تاسو غور وکئ چې کم زمونږ اصل کې مین ورډ دی مین لفظ دی په دې ټکي کې هغه دی respect. صحیح ده. respect ویلی کېږي عزت ته. صحیح ده. respect عزت. اوس د دې نه مونږ جوړ کړی دی د respect نه disrespectful. نو اوس په دې کې تاسو خیال وکئ چې کم مونږ د دې respect نه مخکې کم ټکي لګولی دي هغه دی dis dis. نو په دې ټکي کې بیا دا کم dis چې دی دې ته ویلی کېږي prefixes. صحیح ده. ځکه چې دا د دې ټکي مخکې راغلی دي. بیا دی disrespectful په آخر کې بیا دی ful. نو مونږه د respect سره په آخر کې بیا یو درې ټکي اضافي لګولی دي ful. صحیح ده. نو دقه ful ته بیا ویلی کېږي suffixes ځکه چې دا مونږه د لفظ په آخره کې لګولی. صحیح ده. نو د دې نه دغه شانتې ټکی جوړ شو. بیا نو دغه شانتې مونږه
prefixes او suffix استعمالو. صحیح ده؟ اوس زه تاسو په ډیټیل سره په دې باندې پوه کوم چې د دې نه دا ټکي څنګه جوړیږي او په دې کې نورې کمې اهم خبرې دي. صحیح ده؟ ښه، اوس په لنډ الفاظو کې په prefixes باندې ځان داسې پوه کړئ چې کله هم مونږه د یو adjective سره prefix ولګو، یعنی د هغه adjective نه مخکې د هغې په اوله کې مونږه یو څو letters ولګو. صحیح ده؟ نو د هغې نه بیا جوړیږي د هغه adjective negative prefixes. صحیح ده؟ prefixes زیاتر یا همیشه د یو ټکي نه negative جوړی. د یو ټکي نه چې کله مونږ negative جوړو نو مونږ ورسره prefixes لګو. صحیح ده؟ زه اوس تاسو له د دې examples در کوم، نو انشاءالله تاسو به په دې خبره باندې هم پوه شئ چې زما د دې خبرې څه مطلب دی. صحیح ده؟ مثال په طور یو prefix دی ان، UN. صحیح ده؟ ان. اوس یو ټکی دی، یو adjective دی happy. صحیح ده؟ دا مونږ د ډیر وخت نه په دې happy باندې لګیا یو. صحیح ده؟ نو په دې باندې به تاسو په اسانه پوه شئ. یو adjective دی happy. اوس د happy مطلب دی خوشاله. صحیح ده؟ اوس که فرض که مونږ د دې سره prefix ولګو ان، او prefix خو په اوله کې راځي که نه، نو د هغې نه به جوړ شي unhappy. unhappy بیا ویلی کېږي چې څوک خوشاله نه وي. نو ګوره happy خو خوشاله، unhappy نو prefix سره مونږ ولګو نو د هغې نه بیا د هغه adjective negative جوړ شو unhappy، خفه چې خوشاله نه وي. صحیح ده؟ نو دغه شانتي prefixes د یو adjective نه negative adjective جوړی. یا یو بل مثال واخلئ، fair. fair ویلی کېږي عادلانه ته، چې په یو خبره کې عدل وي، انصاف وي. صحیح ده؟ fair. نو اوس د fair سره که فرض که مونږه ان ولګو نو د هغې نه به جوړ شي unfair. unfair بیا د fair بالکل negative دی، الټه دی. fair خو دی عادلانه، صحیح ده، چې په کومه خبره کې انصاف وي. unfair بیا ویلی کېږي چې په کومه خبره کې زیاتې وي. صحیح ده؟ غیر عادلانه وي، چې په هغې کې د سراډو عدل او انصاف نه وي. نو دغه شانتي د دې نیګیټیو جوړ شو. یا مثال په طور بل یو اگزامپل د ان دپاره یو adjective دی sure. sure ویلی کېږي چې څوک په یو خبره باندې sure وي، یقیني یو خبره. صحیح ده؟ زه په یو خبره باندې sure یم، مطلب دا دی چې زما په هغه خبره باندې یقین دی. اوس که فرض که زه د دې سره ان په اوله کې ولګوم prefix، د هغې نه به جوړ شي unsure. unsure بیا د هغې بالکل الټ دی. unsure ویلی کېږي بې یقیني ته، چې په هغه خبره باندې د چاړو یقین نه وي، نو بالکل د هغې نیګیټیو جوړ شو. صحیح ده؟ نو دغه شانتي prefixes د adjective سره چې کله ولګي نو د هغې نه د هغې نیګیټیو جوړېږي. دلته کې دا یوه خبره یاد ساتئ چې کوم prefixes دي او suffixes دي نو دا یو لیټر هم کېدی شي، دوه لیټرز هم کېدی شي، درې هم کېدی شي، څلور هم کېدی شي، د دې نه زیات هم کېدی شي، هغه هر څومره کېدی شي. صحیح ده؟ یو بل prefix دی in. نو in هم چې مونږ کله as a prefix استعمال کو، یعنی د یو adjective په اوله کې مونږ ولګو نو د هغې نه هم نوې ټکي جوړېږي او بالکل الټي د هغې نه، د هغې نه هم نیګیټیو adjective جوړېږي. مثال په طور active ویلی کېږي فعال ته، یا یو سړی active وي. صحیح ده؟ انرژي پکې وي او active وي. نو که مونږ دا in د active سره ولګو په اوله کې، یعنی prefix ته جوړ کو، نو د هغې نه به بیا څه جوړ شي inactive. نو inactive بیا ویلی کېږي غیر فعال ته، یعنی د هغې بالکل نیګیټیو شو. صحیح ده؟ یا یو بل مثال مونږ واخلو appropriate ویلی کېږي مناسب ته. خلک وایي که نه چې مناسب کپړې واغونده یا مناسب خبره کوه. صحیح ده؟ نو هغې ته ویلی کېږي appropriate. اوس د appropriate سره که فرض که مونږه in ولګو په اوله کې prefix، صحیح ده، نو د هغې نه به جوړ شي inappropriate. بیا ویلی کېږي غیر مناسب ته، د مناسب بالکل نیګیټیو شو، بالکل الټه شو. یا که فرض که یو بل ټکی مونږ واخلو، یو عام ټکی تاسو چې کم ډیرو کسانو له به هغه ورځي. مثال په طور یو ټکی دی complete، مکمل، complete. اوس که فرض که مونږ د دې سره په اوله کې in ولګو prefix
ان ورسره ولګاو نو د هغې نه به جوړ شي incomplete. incomplete بیا ویل کېږي نامکمل. صحیح ده. نو دغه شانتي د هغې نیګیټیو شو. تاسو اوس سوچ وکړئ که نه دا ټکي څنګه ښکلې جوړیږي، د یو ټکي نه بل ټکي څنګه جوړیږي. صحیح ده. نو this is wonderful. ښه یو بل پریفکس دی IR ایر. اوس ایر که فرض که مونږه ایز ا پریفکس استعمالو یعنی د یو ایجکټیو په اوله کې لګاو نو د هغې نه به څنګه ټکي جوړیږي. مثال په طور یو ټکی دی ریسپانسیبل. ریسپانسیبل ویل کېږي ذمه دار ته. اوس که فرض که ایر مونږ د دې سره په اوله کې ولګو نو د هغې نه به جوړ شي irresponsible. irresponsible بیا د هغې بالکل الټه دی. irresponsible بیا ویل کېږي غیر ذمه دار ته. یا که فرض که مونږ وایو regular. regular ویل کېږي باقاعده یا منظم. regular که فرض که مونږ د دې سره په اوله کې ایر ولګو نو د هغې نه به جوړ شي irregular. irregular بیا ویل کېږي بې قاعده یعنی غیر منظم چې د هغې اړو څه قاعده نه وي. صحیح ده. نو دغه شانتي د دې نیګیټیو جوړ شي بیا چې کله ورسره مونږ پریفکس ایر ولګو. صحیح ده. یا بل یو اگزامپل واخلو ریشنل. ریشنل ویل کېږي عاقل ته یعنی چې په چا کې عقل وي. صحیح ده. عاقل. نو که فرض که مونږ د هغې سره پریفکس ایر ولګو نو د هغې نه به جوړ شي irrational. irrational بیا ویل کېږي غیر معقول. مطلب خلک وایي که نه بېتوکه چې په خبره کې اړو څه عقل نه وي څه وزن نه وي نو هغې ته بیا ویل کېږي irrational. اوس irrational څنګه جوړ شوی دی؟ د ریشنل سره مونږه پریفکس ایر لګولی دی په اوله کې نو هغې ته بیا ویل کېږي irrational. نو دا د هغې نیګیټیو شو بیا. صحیح ده. ښه یو بل پریفکس دی IM. اوس که فرض که مونږ یو ټکی واخلو بیلنس. بیلنس ویل کېږي توازن ته. بیلنس. صحیح ده. تله چې خلک څنګه وایي بیلنس ورته وایي. خلک وایي زما بیلنس خراب دی. صحیح ده. نو هغه دی بیلنس. اوس که فرض که مونږ د بیلنس سره پریفکس M ولګو نو د هغې نه به جوړ شي imbalance. imbalance بیا ویل کېږي غیر متوازن یعنی چې د هغې اړو څه توازن نه وي، غیر متوازن بیلنس نه وي نو imbalance بشي. دا به د هغې نیګیټیو شي. یا بل ټکي واخله ډېر یو عام ټکي possible یعنی ممکن. اوس د possible سره مونږ په اوله کې M ولګو IM نو د هغې نه به جوړ شي impossible ناممکن. نو د دې اگزامپل نه به تاسو ښه په اسانه پوه شئ چې د possible نیګیټیو دی impossible. نو دغه شانتي M پکې بیا پریفکس دی نو دا پریفکس بیا د هغه ټکي نیګیټیو جوړی. ښه د دې نه علاوه یو اخري پریفکس اخلو IL. صحیح ده. اوس یو ټکی دی لیګل قانوني. اوس که د دې سره مونږ پریفکس L یعنی د لیګل په اوله کې مونږ پریفکس L ولګو نو د هغې نه به جوړ شي illegal. illegal بیا ویل کېږي غیر قانوني ته. دا د هغې نیګیټیو شو. یا بل یو ټکی مونږ واخلو literate. literate ویل کېږي خواندګۍ ته. خواندګي دې ته ویل کېږي چې څوک لیکل او لوستل کولی شي په اسان الفاظو کې تعلیم یافته. صحیح ده. هغې ته ویل کېږي literate. اوس د literate سره که فرض که مونږ په اوله کې L ولګو نو د هغې نه به جوړ شي illiterate. نو illiterate بیا ویل کېږي انپړه ته چې چاله لیکل او لوستل بالکل نه ورځي نو هغې ته ویل کېږي illiterate. یا اخري اگزامپل مونږ اخلو logical. logical ویل کېږي منطقي یعنی په یو خبره کې څه وزن وي، څه لاجیک وي پکې، څه فلسفه وي پکې. صحیح ده. څه مطلب وي دا خبرې هغې ته ویل کېږي لاجیکل. اوس د دې لاجیکل سره مونږ په اوله کې IL ولګو د هغې نه به جوړ شي illogical. illogical بیا د لاجیکل بالکل الټه دی. illogical مطلب بیا شو غیر منطقي یعنی په یو خبره کې د سره اړو وزن نه وي. صحیح ده. د هغې کې د سره اړو څه فلسفه نه وي. نو دغه شانتي پریفکسز کار کوي د یو ټکي نه نیګیټیو جوړی خو پریفکسز همیشه د یو ټکي په اوله کې راځي. صحیح ده. ښه اوس راځو سفکسز له. صحیح ده. اوس تاسو ته ما پیله وویل چې سفکسز هغه ټکو ته ویل کېږي
کم چې مونږه د یو ټکی په اخره کې کم اضافي یو څو لیټرز ولیکو نو هغې ته ویل کېږي سفکسز. دوه خبرې دلته یاد ساتئ چې کم اضافي ټکي مونږ لګاو، اضافي لیټرز مونږ لګاو، نو هغه یو لیټر هم کېدی شي، دوم کېدی شي، دریم کېدی شي، څلورم کېدی شي، هر څومره کېدی شي. صحیح ده. او دویمه خبره دا یاد ساتئ چې د سفکسز دپاره دا ضروري نه ده چې هغه به د یو ټکي نه نیګیټیو جوړی څنګه چې پریفکسز کوله. هغه خبره صرف د پریفکسز دپاره ده چې هغه د یو ټکي نه نیګیټیو جوړی. سفکسز دپاره ضروري نه ده چې هغه به نیګیټیو جوړی، هغه جوړولی هم شي او نم شي جوړولی. صحیح ده. نو فارموله دا ده. صحیح ده چې کله هم مونږه د ناون سره سفکس ولګو، یعنی د ناون سره یو څو لیټرز اضافي ولګو، نو د هغه ټکي نه بیا ایجکټیو جوړ شي. د ناون سره چې مونږ یو څو لیټرز اضافي ولګو نو د هغې نه ایجکټیو جوړ شي. صحیح ده. دغه شانتې مونږ ایجکټیو جوړو. مثال په طور یو سفکس دی able، ABLE، able. مثال په طور یو ټکی دی comfort. comfort ویل کېږي آرام ته، آرام، comfort. اوس که فرض که د comfort سره مونږ سفکس able ولیکو نو د هغې نه به جوړ شي comfortable، ځکه چې سفکس خو د ټکي په اخره کې راځي که نه، نو د comfort نه به جوړ شي comfortable. comfortable بیا ویل کېږي آرام ده ته. تاسو دلته وګورئ د دې نه خو نیګیټیو جوړ نه شو که نه، د آرام نه آرام ده جوړ شو، نو دا ایجکټیو شو. comfortable بیا ایجکټیو دی. نو دغه شانتي صرف معنی بدله شوله، د آرام نه آرام ده جوړ شو. صحیح ده. یا یو بل مثال واخلئ adore. adore ویل کېږي مینه کولو ته یا خوښول. صحیح ده. adore. د adore سره که فرض که مونږه able په اخره کې ولګو، سفکس ورسره able ولګو، نو د هغې نه به جوړ شي adorable. adorable بیا ویل کېږي یعنی په زړه پورې، یعنی چې د چا څوک ډېر زیات زړه ته نږدې شي او ډېره مینه پرې راشي. صحیح ده. هغې ته بیا adorable ویل کېږي. زیات تر دا ټکی adorable خلک د ماشومانو دپاره استعمالوي، یعنی he is an adorable kid. یا د زناور دپاره چا سره ښکلې وړوکې غوندې پیشو وي یا وړوکې غوندې سپی. صحیح ده. نو د هغې باندې مینه د خلکو راځي، نو د هغې دپاره بیا adorable استعمالیږي. صحیح ده. نو دغه شانتي تاسو اوس وکتل چې د یو ټکي په اخره کې سفکس څنګه راځي او د هغې نه بیا ټکي معنی څنګه بدلیږي. صحیح ده. ښه دغه شانتي یو بل سفکس دی en، en. دا چې کله مونږ د یو ناون په اخره کې ولګو نو د هغې نه ایجکټیو جوړ شي. صحیح ده. مثال په طور gold، سره زر دی که نه، gold ناون دی که نه، سره زر gold دی. اوس که د هغې سره مونږ en په اخره کې ولګو، سفکس en ولګو، نو د هغې نه به جوړ شي golden. golden بیا ایجکټیو شو. یا مثال په طور broke، مات. اوس د broke سره مونږه en په اخره کې ولګو نو د هغې نه به جوړ شي broken. نو broken بیا ایجکټیو شو. صحیح ده. مونږ ورسره سفکس en ولګو نو د هغې نه broken جوړ شو. تاسو ته به تیر لیسن کې ما کړی broken cup. صحیح ده. تاسو ته ما هلته ویلي چې broken ایجکټیو دی، ځکه چې مونږ ته دا د ناون په باره کې نور انفارمیشن راکوي. ښه دغه شانتي بل سفکس مونږ واخلو د ease، ESE، ease 3 لیټرز دي. مثال په طور چاینا، چاینیز. د چاینا سره مونږ په اخره کې 3 ټکي ولګوله نو سفکس شو که نه، د هغې نه جوړ شو چاینیز. او چاینیز ایجکټیو دی. صحیح ده. څنګه چې په تیر لیسن کې ما تاسو ته ویلی چې I am a پاکستانی مین، نو پاکستانی ما ته زما د اوریجن باره کې وایي، نو ځکه په هغه ټایم باندې بیا پاکستانی ایز ان ایجکټیو کار کوي. نو دغه شانتي د چاینا نه به جوړ شي چاینیز. مونږ ورسره ESE سفکس په اخره کې ولګو. یا جاپان، جاپنیز. صحیح ده. نو دغه شانتي سفکس ایز کار کوي. بیا یو بل سفکس دی ډېر اهم سفکس او دا ډېر زیات استعمالیږي، هغه دی full، FUL. مثال په طور یو ټکی دی power، طاقت، power. اوس که د دې سره مونږ full ولګو په اخره کې، یعنی سفکس ولګو، نو د هغې نه به جوړ شي powerful. powerful بیا ویل کېږي طاقتور ته. نو معنی بدله شوله، د power نه powerful جوړ شو. یا مثال په طور wonder، wonder ویل کېږي حیرانتیا ته، د هغې نه جوړ شو wonderful.
او wonderful بیا ویل کېږي یعنی چې د حیرانتیا نه ډک وي، یعنی چې ډیر زیاته حیرانتیا یې پکې. صحیح ده؟ نو د wonder نه جوړ شو wonderful. موږ ورسره suffix full ولګو. ښه یو بل suffix دی active ATIVE active. اوس active هم موږ د ډیر ټکو سره په اخیره کې لګو. فار ایگزامپل یو ټکی دی inform. inform ویل کېږي خبر ورکول. inform خلک وایي کنه زه هغه inform کړم، ما هغه خبر راکو. اوس د inform سره مونږه suffix active ولګو نو دا غینه به جوړ شي informative. informative بیا ویل کېږي معلوماتي. نو دغه شانتي د inform نه informative جوړ شو. یا که فرض که مونږ ووایو شي talk. talk ویل کېږي خبره. صحیح ده؟ لکه I am talking خبره talk. اوس که د talk سره مونږه active ولګو suffix نو هغې نه به جوړ شي talkative. talkative بیا ویل کېږي چې څوک ډېر زیاتې خبرې کوي نو هغې ته ویل کېږي talkative. ښه یو بل suffix دی هغې ته ویل کېږي us OUS. اوس us هم مونږ د ډېر ټکو سره په اخره کې لګولی شو، د هغې نه بیا نوی ټکی جوړ شي، د هغې نه adjective جوړ شي. مثال په طور danger خطره، د هغې سره که مونږ us ولګو نو د هغې نه به جوړ شي dangerous خطرناک. صحیح ده؟ یا مثال په طور enorm، د هغې سره که مونږ us ولګو نو د هغې نه به جوړ شي enormous. enormous ویل کېږي ډېر زیات غټ، یو څیز ډېر زیات غټ وي، یا یو ځای ډېر زیات کولاو وي، یا یو څیز ډېر زیات کولاو وي او ډېر غټ وي نو هغې ته ویل کېږي enormous. صحیح ده؟ ښه دغه شانتي یو بل suffix دی هغه دی some SOME. نو دا هم مونږ د ډېر ټکو سره لګو. مثال په طور AWE ویل کېږي fear ته، یری ته، یا سړی ویریږي، یا wonder ته هم ویل کېږي سړی حیران شي هغې ته ویل کېږي. نو که فرض که مونږ د دې سره suffix some ولګو نو د هغې نه به جوړ شي awesome. awesome بیا ویل کېږي شاندار ته، زبردست، یعنی my car is awesome، زما ګاډی ډېر زبردست دی. صحیح ده؟ نو ګوره معنی بالکل بدله شوله چې کله ورسره مونږه suffix ولګو. یا دغه شانتې بل مثال واخله hand. صحیح ده؟ hand دی که نه hand. اوس که فرض که د دې سره مونږه suffix some ولګو نو د هغې نه به جوړ شي handsome. handsome بیا ویل کېږي ښکلي ته. صحیح ده؟ مونږ وایو که نه he is very handsome، هغه ډېر زیات ښکلی دی یا ډېر سمارټ دی، handsome ورته ویل کېږي. صحیح ده؟ نو دلته کې دا یو پوینټ بل هم یاد ساتئ چې اکثر خلک handsome ته handsome وایي. دا handsome نه دی، دا څونه ټکي چې ما تاسو ته ووایي نو پرونانسیشن ډېر ضروري دی. handsome نه دی، دا دی handsome. ډي پکې سایلنټ دی. صحیح ده؟ handsome. ښه نو دا خو زمونږه prefixes او suffixes. نو اوس زه تاسو له په اخره کې د پریکټس لپاره یو څو examples در کوم. تاسو به زما سره یو ځای دا examples کوئ، زه به تاسو نه تپوس کوم او تاسو به په خوله باندې په زوره وایئ. صحیح ده؟ چې په دې فقره کې به adjective کم وي، به prefix به پکې کم ټکي وي او suffix به پکې کم ټکي وي. صحیح ده؟ example number 1 I have an uncomfortable seat. زما یو uncomfortable seat دی، یعنی یو سیټ چې په هغې کې ما ته آرام نه میلاویږي، uncomfortable وي. نو اوس تاسو د ټول ټکي ته وګورئ uncomfortable په دې کې ما ته ووایئ چې prefix پکې کم یو دی او suffix پکې کم یو دی. بالکل un پکې prefix دی ځکه چې هغه د comfortable په اوله کې راغلی دی، او able پکې suffix دی ځکه چې هغه د comfort په اخره کې راغلی دی. صحیح ده؟ example number 2 She has a black car. دا هغې سره تور ګاډی دی. نو اوس ماته په دې کې وښایه چې adjective پکې کم یو ټکی دی. black بالکل ځکه چې black مونږ ته د کلر په باره کې وایي، د noun کم چې ګاډی دی د هغې د کلر په باره کې وایي، او په تیر لیسن کې ما تاسو ته ویلي چې کم څیز مونږ ته د کلر په باره کې وایي نو هغه ټکي ته ویل کېږي adjective. نو black پکې adjective دی. اوس ماته دا وایي چې په دې کې prefix او suffix شته او که نه؟ نشته پکې ځکه چې black خو یو ټکی دی، په دې کې prefix او suffix نشته. صحیح ده؟ next example His father was unhelpful. د هغه پلار مددگار نه و. اوس په دې کې ما ته ووایه چې
چې په دې کې پریفکس کم یو ټکی دی او سفکس کم یو ټکی دی. بالکل ان پکې پریفکس دی ځکه چې هغه د هیلپ په اوله کې راغلی دی ان، او سفکس پکې دی فل ځکه چې هغه د هیلپ په اخیره کې راغلی دی. صحیح ده؟ ښه، نیکسټ ایگزامپل. The actor is handsome. اداکار ډیر ښکلی دی. نو په دې کې ماته ووایه چې په دې کې کم یو ټکی دی، پریفکس دی که سفکس دی؟ سفکس دی ځکه چې handsome دا سم ټکی SOME دا سفکس دی ځکه چې دا د هند په اخیره کې راغلی دی. صحیح ده؟ ښه، لاست ایگزامپل. I hate oily food. زما د تیل والا خوراک نه نفرت دی. I hate oily food. نو په دې کې ماته ووایه چې په دې کې پریفکس استعمال شوی دی که سفکس استعمال شوی دی؟ په دې کې سفکس استعمال شوی دی ځکه چې اویل خو ناون دی که نه، اوس د اویل سره په آخر کې مونږ وای لګولی دی، یو لیټر سره مونږ اضافي لګولی دی، نو د اویل نه جوړ شو اویلی. نو اویلی بیا سفکس دی ځکه چې وای د اویل په آخر کې راغلی دی. نو دغه شانتي مونږه پریفکس او سفکس پیژنو. نو د دې نه علاوه نور هم ډیر زیات په سوونو په زرګاو سفکسز او پریفکسز شته دي، خو چې څومره تاسو سټډي کوئ او څومره تاسو کتابونه وایئ، خبرونه ګورئ، اخبار ګورئ، نو ستاسو مخې ته به دا ټول ټکي خامخا راځي. خو کم از کم د دې لیسن به تاسو ته دا فایده شوي چې تاسو به بیا هغه ټکي پیک کوئ، تاسو به یې پیژنئ. تاسو چې کله هم داسې یو ټکي وینئ نو تاسو ته به پته ولګي چې یاره دا خو یا سفکس دی یا دا پریفکس دی او دا د کم ټکي نه څنګه دا جوړ شوی دی. نو زما امید دی چې انشاءالله تاسو به د ننني لیسن نه ډېر څه زده کړي وي. په نیکسټ لیسن کې به هم مونږه ایجکټیو باندې کم زمونږ خبرې دا به مونږ جاري ساتو. نور هم ډېر زبردست دي او ډېر ښکلي او اهم خبرې، ډېر پوینټس را روان دي. په نیکسټ لیسن کې به هم راځي. په نیکسټ لیسن کې به مونږ هغه ایجکټیوز کوو چې د کم په آخره کې ED راغلي یا ING راغلي. صحیح ده؟ نو دا ډېر اهم ټاپک دی او په دې کې په عام طور په دې کې خلک ډېر زیاتې غلطیانې کوي. نو انشاءالله زه به ستاسو دغه کنفیوژن ختموم. نو انشاءالله پر روان لیسن کې به مونږ د خپل ایجکټیوز کم زموږ ټاپک دی دا به مونږ جاري ساتو. د تلو نه مخکې لایک او شیر ځنه هیر نشي او زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.